السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان جی یو خبره کومه که تاسو مناسب ګڼئ. وایا څه خبره ده؟ خان جی ما ستاسو له پلار ډېر صفت اورېدلی دی چې الله تعالی والا ډېر مال دولت ورکړی و او نن زه تاسو له په یو امید راغلی یم. او امید دا دی چې زما د شپې ورځې مزدورۍ بیا هم زما بچي په خېټه ماړه نه کړه او اختر را روان دی. زه خو د وړو د جامو او د پیزارو سوچ هم نشم کولی خو یو عرض کومه. وایا څه خبره ده؟ او په محله کې هر سړي قربانۍ له څاروی اخیستی دی او ماشومان په لارو کوڅو کې په خپلو څاروو باندې نمایش کوي او بیا هر یو ماشوم په جدا جدا انداز کې د خپل څاروي صفت کوي او بیا هغه ماشومان زما په بچو پورې خنداګانې او پیشاړي کوي چې د دوی څاروی نشته. زما بچی ماشوم دی، زما په غربت بې وسۍ نه پوهېږي او په بار بار وایي چې ماله به څاروی اخلي. نورو خلکو اخیستي دي او زه ورته کړېږم. کاکا ستا مطلب څه دی او زه څه وکړمه؟ خان جي تاسو به زما د بچي د مخې ما ته هسې په دروغو ووایئ چې دا څاروی زموږ په شراکت دی چې زما د زوی تسلي وشي او خوشحاله شي. دا ووایي چې زما پلار هم څاروی اخیستی دی. اوهو موږ څه له ګناهګار یو؟ زموږ په قربانۍ کې د شک خلل ولې اچوي؟ په دې دروغ او رښتیاو به زموږ قرباني خرابه شي. زه داسې نشم کولی که 1000-2000 روپۍ دې پکاري چې درلی درکړمه نور مونږ هسې په شک کې مه اچوه. نه خان جي د 1000-2000 روپو خبره نه ده چې د یو مجبوره بېوسه ماشوم زړه پرې ګټلی کېږي او تاسو پکې دروغ ووایئ. نه زما په خیال ګناه به پکې نه وي. اوهو یار ته ولې نه پوهېږې؟ زه داسې نشم کولی. بیا زما شک وي تا د خیرات د غوښتو نوې طریقې زده کړې ده چې خلک راباندې زړه وسېږي او ښه راسره وکړي. ډېره ښه ده خان جي معافي غواړمه. بابا ته سروی راوستو کم دی سروی؟ چوړیا راځه چېرته کښېنو الله به خیر کړي. زه دې په حکم راځه بچیه راځه. بابا ما ته رښتیا ووایه کم دی سروی دې راوستو؟ بچوړیا زه هغه بدقسمته پلار یم چې په ټول کال کې تاسو له یو ورځ خوشحالي نشم درکولی بچیه. زه هغه بدقسمته یم. نه بابا ژاړه مه زه به بیا تاسو ته کله هم نه سروی نه یم. نه بچوړیا چې ته ماته نه وې نو نور به چاته وې. بابا تاسو ویل چې د الله نه څه غواړئ تاسو وی الله به درکوي. بېشکه بچوړیا چې د الله نه په اخلاص څه وغواړې نه الله به درکوي. الله ډېر قادر بادشاه دی. بابا ما ستا د پخولو عمل کړی دی د الله نه مې په اخلاص سوال کړی چې یا الله مونږ له قربانۍ سروی راکړي. بچوړیا بس که زه غربت او بېوسۍ ډېر سورې کړی یم او ستا خبرې زما بېوسي په ما کې نور زخمونه جوړوي. په هغه دی چې وروړوه. بچوړیا ورېږه زه بسې په خپله باندې ورځم. هغه ورځ ما ستاسو او ستاسو د ماشوم ټول داستان اورېدلی و. اوهو یار ته ولې نه پوهېږې؟ زه داسې نشم کولی. بیا زما شک وي تا د خیرات د غوښتو نوې طریقې زده کړې ده چې خلک راباندې زړه وسېږي او ښه راسره وکړي. ډېره ښه ده خان جي معافي غواړمه. ورور بیا په تاسو بجې شاته زه ولګېدم او ستاسو کور او د کور دروازه مې معلومه کړه.
او د الله نه بخښنه غواړم چې په راتلو کې هم ډېر زیات لیټ شوم. وروره زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم. وروره ما دا څاروی د قربانۍ په نوم باندې ستاسو بچي لا اخیستی دی. وروره الله در سره ښه وکړه او دا خو به زما د بچي لپاره خوب وي. نور زه ته څه نشم ویلی، خو یا الله دی به څه خوشحالېږي خدای ته یې خوشحاله کړي. یا الله ته له ډېره خوشحالي ورکړي. وروره بس دعا کوه او دا خپل بچي ته حواله کړه چې خوشحاله شي. د الله په امان، د الله په امان. بچوړیا ولې خفه یې؟ ته ژاړې ولې؟ کاکا کله چې به اختر راغی نو زموږ پلار به موږ له ډېرې خوشحالیانې راکول. هر اختر به زموږ د خوشحالو سره و. چې نن زموږ پلار نشته نو نه هغه خوشحالي شته او نه د قربانۍ څاروی. نو چې کله د ماشومانو او د پلار د اختر خوشحالي وینم نو ما ته خپل پلار رایاد شي. نه بچوړیا داسې مه وایه، زه ستا پلار یم. همونږ چې قربانۍ له کوم څاروی ما خپل زوی له اخیستی دی نو هم ستا او د هغه قرباني ده زویه، او په هغې به اول چاړه هم ته راکاږي زویه، هم ته راکاږي. راځه پازه ما سره راځه، پازه راځه پازه زویه بچوړی راځه. कितना गम है मेरा गम कितना موږ له پکار دي چې د اختر په دې خوشحالو کې او د اختر په قربانو کې د غریبو خلکو خوشحالي جوړه شو او د یتیمانانو په سر لاس کیږو. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.